د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا ته راتلل او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا ته راتګ دا د الله د طرفه یو انعام دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د راتلو نه مخکې د مور حق چا نه پیژندو چې کله با خاون وفات شو د ښځې او بچو ته خپله مور کونډه پاتې شوه نو هغوی به راولګېدل د پلار هغه مال دا به تقسیم کو مور به پاتې شوه مور ته به وي مورې ته زمونږ د پلار مالې او ته زمونږ د پلار ملکیت وي لہذا څنګه چې مونږ د خپل پلار مال تقسیم کو دقه شانتې به پتا باندې زمونږ نمبري نعوذ بالله او د هغې خپل مور سره به هغوی بدپیالي چې دی دا کوله بیا څنګه چې مونږ د پلار مال تقسیم کړی دغه شانتې ستا به هم تقسیمي اسلام راغی لقد من الله علی المؤمنین الله به مؤمنانو باندې احسان وکړو اذ بعث فیهم رسولا چې الله تبارک وتعالی په هغوی کې یو رسول او یو پیغمبر راولېږه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ناست دی یو بوډۍ راله صحابه کرامو چا نه پیژنده نبی علیه الصلاة والسلام ورته خپل صادر مبارک وغوړاو هغه بوډۍ پې د پاسه کېناسته نبی علیہ الصلوۃ والسلام خواله راغې خپې ورله چابکي په خپو ورله زور کی پی یې راوړو په خپلو لاسو باندې ورله پی ورکړو بوډۍ چې کله رخصت شوه صحابه کرام د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس کی دا الله رسوله دا بوډۍ څوک وه دا ګڼو وړو ویښتو والا دا په خپو باندې پیابله دا څوک و د الله رسوله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایل وی دا زما مور و حضرت حلیمه سعدیه رضی الله عنها هغه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم لئی پی ورکړي تی ورله ورکړي وی دا هغه زما رضاعي مور ده. نو د اسلام نه مخکې د مور کم قدر احترامو د اسلام راتلونه او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د راتلونه وروستو بیا د مور کم قدر او احترامو د دې وجنه الله فرمایي لقد من الله علی المؤمنین الله به مؤمنانو باندې احسان وکړو دا احسان نه دی چې د اسلام نه مخکې چا د مور قدر عزت خیال نه کاو دی نه پیژنده او چې کله پیغمبر راغی د پیغمبر نه وروستو الله داغه په واسطه باندې د مور قدر دا اوخود د مور عزت اوخود د مور احترام چې دی هغه اوخود د دې وجنه حدیث کې راځي الجنه تحت اقدام الامهات جنت دا د مور پلار د قدمونو د لاندې دی مطلب دا دی چې د دوی د خدمت د لاندې جنت دی د دوی خدمت بکې د دوی احترام بکې د دوی قدر بکې. یو محدث دی هغه ما چې دا حدیث ولستو مې چې راشه نن د دې حدیث په دې ظاهر باندې عمل کوم ویرالما د شپې د مور خپو ته کېناستم مور له مې خپې چابي کولې نو د مور په دې خپو باندې مې داسې خاوره لګېدلې وه دوړه وه پې وي زه راولګېدم په دې خپله ږیره باندې مې ویل هغه خپې پاکې کړې هغه دوړې مې په دې خپله ږیره باندې لرې کړې مې چې دا مخ دا سر د مور په دې قدمونو کې ولګوم نبی علیہ السلام سوي چې الجنة تحت اقدام الامهات جنت د مور د قدمونو د لاندې دی. یو شاګرد د شپې خوب ویني دا استاد په یو باغچه کې ولید او دی ډېر زیات خوشاله دی او دی ګیره کې چې دی داسې ملغلرې لګېدلې دي هغه پړقا کې چې کله سحر شو استاد درس لراغه شاګرد ته دا خوب بیان کو ویجی داسې ناشنا خوب مې لیدلی دی
استاد ته فرمایي چې خوب دې صحیح لیدلې دی کله چې پرون مونږ دا حدیث وې مې چې زبنن په دې حدیث باندې عمل کوم او د مور خپې دا به په دې خپل ګیره باندې صفا کوم دا خپل سر او دا خپل مخ دا به د مور په قدمونو کې ګدمنن ودا هغه منظر الله تبارک وتعالى ته اخودو او دا کومې ملغلرې چې ښکاری دا زما د مور د خپو هغه دوړه او هغه خاورې دي الله تبارک وتعالى ته نه ملغلرې چې دي هغه رخ کړي د دې وجې نه قرآن کې الله فرمایي لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا د خور حق چا نه پیژندو چې کله به پلار مړ شو رونو سره به خویندې پاتې شوې د پلار مال به هغوی ځان تقسیم کو او خویندو ته به د سپونه لاندې کتل وی د دې اس حیثیت په معاشره کې چې دی هغه نشته هغوی د عیسی نه هغوی د خپل حق نه محروم وي لیکن نبی علیه السلام راغې ما ته چې دی هغه وښودل یو وارې د طائف نه قیدیان راوستلی شو 300 قیدیانو او د نبی علیه السلام دا والده کما حلیمه سعدیه چې رضاعی مورې وه دویم د طائف د دې طرفو نو د نبی علیه السلام یو خور و رضاعی شیما بیبی هغه پکې په دغه قیدیانو کې و سرتور په خپو باندې خپې ابله دا پکې مونې ویشوه دا تپوس کې د صحابه کرامو نه وي تاسو ما چرته بیایې هغوی مونږ د خپل آقا حضرت محمد صلی الله علیه وسلم له بیایو وی ښه وی مخکې لاړ شئ په هغه باندې زما سلام ووایه او بیا ته ووایه چې ستاسو یوه خور دا داسې هغوی حیران شو چې د نبی علیه السلام خور د کم ته راپاراله بهرحال دوی چې کله پیغام رسون کې را ورسېدو نبی علیه السلام ناسو چې کله دا خبره واورېده ډارې کوچت پاسېدو ډارک پاسید او بهر ته راووتو انتظار کی او هغه صحابي له خپل صادر ورکو وی زما دا صادر والا او زما دا خور سر په پټکا چې هر کله حضرت شیما رضی الله عنها راوستلی شو نبی علیہ السلام او فرمایل ودا آزاد کې ودا زما خور دا ودا زما هغه خور دا چې زه به په اوږه باندې واغستم د ځان سره به بوتلم ګډي بيزه به سره ولې او بیا هغه ته وایي هغه تیر وخت سوره خولي وی دوی ته هغه بیان کا حضرت شیما رضی الله عنها سوي ما ته هغه وخت یاد دی وی چې کله به مونږه ګډي بيزه بوتلې نبی علیہ السلام وی زما دی رور ته چې به کوم کانو اوازونه کول الصلاة والسلام علیک یا رسول الله آغا وسم زپی جنم چې دی گٹیو تاواز کړی دی دی گٹیو تاواز کړی دی وی آغا ونا آغا سانگا پی جنم چې نبی علیہ السلام با بکم لار باندې تو آغا سانگا برا ټټشوا او نبی علیہ السلام باندې وی سلام چې دی هغه وی لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا د اسلام نمخ کې د خور کم حیثیتو اسلام چې دی کم حیثیت خور لچ دی هغه ورکو هغه نبی علیہ السلام خپل خور باندې لوپټه چې دی هغه واچوله او بیا نبی علیہ السلام فرمان جاری کو چې دا څومره قیدیان راغلي دي دا زما د دې خور د وجه نه دا ټول قیدیان چې داسې دي دا آزاد دي اسلام ماته دا حق خودلې دی چې خور له عیسی ورکا مور له عیسی ورکا بیبی له عیسی ورکا د اسلام نمخ کې داسې حالات نبی علیہ السلام لا مبعوث شوی نو د لور اس حیثیت نو په معاشره کې لور ته بچا سم نظر باندې نه کتل لور چې په کم کور کې پیدا شوا
هغوی به دا یو عیب ګاڼه وی ښه زما به م لوري زما لور به م بل ته ودیږي زما زوم به خلک به بیا په معاشره کې وي چې ګوره دا پلانکې د زوم دی دا به هغوی ته یو عیب ښکارېده الله څه وکړو لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا الله احسان دا وکړو چې تاسو کې یو پیغمبر راولېږه یو صحابي راغی نبی علیه الصلاۃ والسلام ته ایمان ناله دی راوړی وی دا الله رسوله ایمان راوړم خو زه ډېر زیات یېرېږم په خپلو ګناهونو باندې ډېر ګناهونه مې کړي دي زما دا ګناهونه به معاف شي نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وفرمایل ولې غلا دې کړې ده وی نه د الله رسوله وی زنا دې کړې دی وی نه د الله رسوله ډاکه دې لګولې ده وی نه د الله رسوله یو خبره به کوله انکار به کاو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي وایه څه دي کړي دي وی د الله رسوله ګناه مې ډېر زیات غټ دی او دی ونی وی په هغې کې ورسره یو ماشومه لور ده بل یو صحابي دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي وی دا ډېره زیاته خوږه ده هغه صحابي وی د الله رسوله دا ستاسو احسان دی ستاسو نه مخکې ما خپلې 15 یا 9 لونه چې دي دا ژوندی خښې کړي دي د الله رسوله دا ستاسو احسان دی چې زه نن دا خپله لور مې په غېږ کې اخیستې ده د دې سره محبت مینه چې دی دا ورسره کوم نو هغه صحابي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته واقعه بیانوي د الله رسوله تجارت باندې روانو ما د بچی امید مې چې بچی به مې الله براله بچی راکړي خو بیبي ته مې وویل چې کچرې زه نه وم ماشوم پیدا شو کالکو نو پرې به دی تربیت به وکړي که جینۍ وه نو داسې به وکړي چې ختمه به کې ژوندی به خښه کې زه لاړم په سفر باندې ډېره مسافري مې وکړه د هغې مسافرۍ نه وروستو چې رالم کور کې یو ماشومه ګرځي بیبي نه مې تپوس وکړو چې دا ماشومه څوک ده وی ول خو ځان غلی کړی ما ته څه نه وي خو ما ته وی چې یو شرط سره لګوم الدته ویمه خو څه به ورته وی نه مې چې ټیک ته هېڅ هم نه ویم مې چې دا ستا هغه لور ده هغه بچی دی چې کله ته به مسافرۍ باندې تلې او ستا د دې د پیدایش امید وي ښځې ته مې څه ونه وی ډېر زیات خفه یم غوسه راغلې ده شپه را باندې دقه شانتې ووته په ډډه اوړم یو طرف ته بل طرف ته دا سوچ کوم چې خلک به راته سبا سي وي چې ګوره د پلانکي لور ده پلانکي به زومي دله به ورکي دا به هغه به سبا به زه د غټو غټو د قریشو د سردارانو سره څنګه میلاویږم ټوله شپه را باندې دقه شانتې وي ووته چې کله سحر شو د کور نه بهر مې وي د هغې وخت مناسب چې کوم چاري بیلچې سفسوره وغیرې هغه مې د کور نه بهر کېښودو او رالم دې ښځې ته مې وی چې یاره داسې کومه داړه مې لږ تګ غونته کېدي دا ماشومه به له ځان سره بوزم ستا د ورونو کره به لاړ شم دا به م بوزم د هغوی کره وی هغې وی چې ټیک ته ماشومه وي د ځان سره روانه کړله تاسو ووایئ چې د 2-3 کالو ماشومي او دا خوږې خوړې نیمګړې خبرې خپل پلار مور ته کي دا به سړي څومرې خوږې لګي سوري خوند او مزه سړي له ورکي د خپل الواد د خپل بچي دا خبرې که هغه مونږ ته کنزل کې هغه کنزل یې مونږ باندې خواږه لګي مونږ ورته بیا راته وکړه د هغه د خولې نه مزه ورکي ما روانه کړه دا ځنګل طرف ته روان یو وی دا ستړی شوی ما ته وی چې بابا ستړی شوم خپې مې دړ کې وی زه چې هغه ساعت را یادوم د الله رسوله د دم د سترګو نه اوښکې بهیږي نبی علیه الصلاۃ والسلام جاړي د سترګو نه اوښکې بهیږي وی زه روان یم په زړه کې مې هېڅ رحم نه راځي دا مې روانه کړې ده
ځنګل ته ور داخل شو پلار ته بیا واس کی بابا په خپو کې میزغی لاړه زمونږ د ماما دا کور کم زیاده دا دوره لري دی بیا مې په زړه کې رحم او نرمي نه راځي د کفر هغه تیاره مې زړه باندې پرته ده بهرحال ماشومه مې ځنګل ته ورسوله دا مې کېنوله سخسوره مې راواغسته زه کنستل کوي کنستل دا مې شروع کو په دغه حال کې چې زه کله ستړی شم راپاسمه وی دا راشي زما صادر یا خپل صادر روالی زما نه بلا خولې پاکي کی زما نه هغه دوړې لرې کی بیا هم زما په زړه کې نرمي نه راځي رحم مې په زړه کې نه راځي نبی علیه السلام هم د سترګو نه اوښکې بهیږي صحابي هم په جړه باندې جاړي دا واقعه نبی علیه السلام ته بیاني دا الله رسوله چې کنده مې وکنستا ودا مې په زور باندې داسې راونیوله وی راوچته مې کړه دا چې مې دې کندې ته ورته ولوي د الله رسول د دې خپې پورې مې ونښته داسې ما د ځان نه لرې کوله وی دا زما د خپې پورې نښتې چې بابا څه کوې زما سره ما ولې دې کندې ته ورته وی بیا مې په زړه کې هغه نرمي رانله وی هغه ماشومه مې هغې کندې ته ورته وکړه بیا وی هغه لاس ما ته داسې راوږدي جاړي اوازونه لګي چې بابا ما څه چل کړی دی چې ته ما خښې ما څه چل کړی دی چې ته ما وجنې وی زما په زړه کې رحم نه راته یو غټ غټ مې راواغسه کته پسې کوز شومه په دې خېټې د پاسه مې لا غټ غټ کېښود د پاره د دې چې دا لاس نه لکي دا خپې نه لکي به بره زما پسې چې ته راټوپ نه کي زړه کې مې هېڅ رحم رانغی د الله رسوله وی خاورې اچول مې پې شروع کړه اخیر دا چې د خولې نه هغه خاورې داسې راوچتېږي زه پې خاورې اچوم اخیر دا هغه ماشومه مې په خاورو کې خښه کړه د الله رسوله نبی علیه السلام ام جاړي هغه صحابي چې د هغه هم سترګو نه اوښکې وهیږي جړاګانې کي وی د الله رسوله هغه ماشومه خپله لور مې په خپلو لاسو باندې ژوندی خښه کړه زما ګناه ډېر زیات غټ دی ما دا ګناه کړی دی دا جرم مې کړی دی نبی علیہ السلام فرمایل الاسلام یهدم ما کان قبله اسلام داسې یو مذهب دی چې دا د خپل کو مخکې چې د څومره ګناهونه کړي دي هغه د ټول الله پاک معاف کړي لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا نبی علیہ السلام چې نو راغلی د لور دا حیثیت ژوندی به یې ښخولی وجللی به ځان به ورته په لور باندې بد ښکارېدو لیکن قرآن کې الله وی تاسو باندې مې احسان وکړو اذ بعث فیهم رسولا چې په تاسو کې مې یو عظیم الشان رسول الله ولیږو او من انفسهم ستاسو د جنس نه دی ناشنا م څوک نه دی ستاسو د جنس نه مې رالیږلی دی یتلو علیهم آیاته تاسو باندې به د قرآن مجید آیاتونه لولي ویزکیهم ستاسو تزکیه بکی ستاسو د باطن صفائی بکی ویعلمهم الکتاب والحکمه تاسو ته به د قرآن تعلیم درکی تاسو ته به احادیث چې دی هغه ښیي نورونو الله مونږ باندې ډېر لوی احسان کړی دی دا د ربیع الاول میاشت دا هغه میاشت چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا ته راتګ دې میاشت کې چې دی هغه شوی دی نو دا د الله له طرفه یو احسان دی که د الله احسان نه وي مونږ د نبی علیه السلام امت کې نه پیدا کړی مونږ ځان داسې پیدا کولی شو که الله مونږ چې د په امریکا کې سره انګریزان پیدا کړی وي د چا دا طاقت کېدو که الله مونږ په یهودیانو کې پیدا کړی وي که الله مونږ په کافرانو کې پیدا کړی وي که الله مونږ په چینا والا کې پیدا کړی وي لقد من الله علی المؤمنین الله به تاسو دا احسان وکړو چې دغه عظیم الشان پیغمبر تاسو کې راولېږه اوس په ما ته د هغه په تعلیماتو باندې عمل کو
د پیغمبر علیه السلام سنت او اتباع دا به بزان کې چې دغه پیدا کو چې الله غره باندې دومره احسان کړی دی دومره لوی کرم الله پاک کړی دی و چې د الله پاک د احسان او د الله د کرم د الله د نعمت ناشکری رانه ونشي د پیغمبر علیه السلام سنت طریقې خپل ژوندۍ کې راولو زما ستا 24 غنټې ژوندۍ تیریږي چې دا د پیغمبر په طریقه باندې تیر شي چې کوم مقصد دو پیغمبر دراتلو چې هغه مقاصد مونږ چې دی هغه پوره په هغه مقاصد باندې ځان کامل کو ځان به مکمل کو زما ستا 24 غنټې ژوندۍ تیریږي دا 24 غنټې ژوندۍ مونږ د الله د حکم د پیغمبر علیه السلام په طریقه باندې تیر کو زماستا پاسیدل دا په سنت طریقه زماستا خوراک سکاک دا په سنت طریقه زماستا کاروبار دا په سنت طریقه زماستا بیع شراء دا په سنت طریقه زماستا وعده حادی دا په سنت طریقه زماستا غم دا په سنت طریقه زماستا د یو بل سره ملاویدل دا په سنت طریقه چې هر عمل زماستا د وجود نه راوځي چې دا د پیغمبر علیه السلام په طریقه باندې دانا چې زبا صرف د جمعات د حدود پورې پیغمبر او داغه طریقې منم په غم کې نه منم په حاده کې نه منم په کاروبار کې نه منم د پیغمبر علیه السلام یو سنت یو طریقه په دې کې د انسان د پاره فلاح او کامیابی ده یو سنت طریقه دی ژوندې کړه ډېر زیات برکات دي ډېر زیات فواید دي او کاش چې موږ ته د هغې احساس کېدلې صحابه کرام په دې کې ډېر اوچتې درجې ته رسېدلي د پیغمبر علیه السلام کړی عمل هغوی چرته نه دی پرېښی یو صحابي دی د هغه دا ویښته داسې ګونجې ویښته نو کرښه به پکې نه وته یو وارې اوسپنه ګرمه کړه او د خپلو ویښتو کې داسې هغه ګرمه اوسپنه دې ځای ته راوسته ملګرو ته تپوس وکړو وي دا دې څه وکړه پلان کیا وی یاره زما د ویښتو کې مینځ کې کرښه نه وځي او د نبی علیه السلام سنت عمل دی نو ما پکې د الله رزق ویستا دا به زخم شي خیک به وګرځي ویښته به ختم شي په دې کې به یو لار چې دی هغه روغه شي د پیغمبر سنت دا به ادا شي داسې هغوی سنت طریقې خپلې کړې وي یو بل صحابي باره کې راځي یو لار باندې روان دی شاړه لار ده د نبی علیه السلام زمانه کې به ونې وي بیا چې به دوی تلو ونې ختمې شوې وي چې کله هغه ځای را ورسېد هغه صحابي په سورلی باندې او داسې ټیټ شو ملګري دې تپوس کی هلکه ته خو دلته ټیټ شوې ولې موږ په یو سفر روانو د نبی علیه السلام سره دې ځای کې یوه ونه وه د لار باندې راښکته شوې وه نبی علیه السلام دې ځای کې ټیټ شوی و مې چې زه د پیغمبر علیه السلام هغه سنت ادا کما داسې به هغوی کې تابعداري و د سنت نن زموږ د زندګۍ نه سنت طریقې دا چې دی هغه وځي لہذا د پیغمبر علیه السلام سنت خپل کو د پیغمبر علیه السلام طریقې خپل کو جامې زموږ په سنت طریقه پنسي زموږ چې دی دا اوچتې وي ویښته زموږ په سنت طریقه ګیرې خپلې اوږدې کو په ګیر کې ډیزاین یې مه راغوئ په ویښتو کې ډیزاین یې مه راغوئ موږ د هغه خلک خوښ دی د هغوی طریقې اختیارو خو د قیامت په ورځ باندې به من تشبه بقوم فهو منه چې د چا سره د مشابهت اختیار کو د هغې خلکو سره به ملګری د قیامت په ورځ باندې نو تاسو ځان د کافرانو سره خوښ دی که د پیغمبر علیه السلام سره نو د هغه سنت خپل کې د هغه طریقې خپلې کې د نن نه دا عزم وکړئ چې کم کسان ګیرې خورئ د ګیرو خورایلو نه بس کې خپلې ګیرې اوږدې کې